معلومات وکړي د بولدک پر علاقه باندې داسې نیم ساعت کېږي چې تیارې یو ټک کړی دی. د افغانستان فضا لا هم د امریکا په لاس کې ده. ډرون الوتکو سپین بولدک کې یو شمېر اهداف په نښه کړي. نور حال د یو طالب قمندان له خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام علیکم، خدای مو راوړه د ګروپ ملګرو جوړ یاست، خیریت دي، کراري ده، قریبان دوستان ښه دي، تاسې ښه یاست؟ خدای مو جوړ وروره ژوندي اوسئ، خدای مو غم راکړه وروره. ته چې د بولدک پر علاقه باندې معلومات وکړي، د بولدک پر علاقه باندې داسې نیم ساعت کېږي چې تیارې یو ټک کړی دی. نو که څوک د ګروپ ملګري معلومات لري یو معلومات وکړي وروره، موږ ته درک نه معلومیږي. نو د بولدک پر علاقه باندې د بولدک څخه بیا د دغه خواته د وت د غره څخه داسې د ډبرې څخه پر دغه لوړ علاقه باندې پر دغه علاقو باندې تیارې ماښام داسې نیم ساعت کې تیارې ټک کړی دي. اوس هم تیاره پر هغه علاقه ګرځي. معلومات که څوک لري معلومات وکړي وروره، خدای مو غم راکوه. السلام علیکم. د ود د غره سورتیر څه په ناوه کې ښه نو مجاهدین دي رعایت دي دا معلومات بیا نه یوه خوږ خو ډېر نه یې کړی خوږ تاریخ معلومات به نه یي چې اوس پاکستان کړی دی یا امریکا د خواسته دی کوم خواسته دی معلومات یې نشته وه آزاد خبریال بلال سروري لیکلي دا ډراون بریدونه د کندهار سپین بولدک هغه سیمو کې شوي چیرته چې د القاعده ډلې او طالبانو یو شمېر مرکزونه شتون لري. همدې ته په کتو ښایي پر یادو اهدافو بریدونه شوي وي. یو شمېر هیوادوال بیا طالبانو ته د پیغور په ډول وایي چې پاکستان اوس هم د امریکا الوتکو ته له خپل فضایي حریم څخه د تیریدو اجازه ورکوي تر څو پر افغانستان برید وکړي، خو طالبان بیا هم پاکستان خپل ورور او دوست هیواد ګڼي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.